په زندګۍ کې یو وخت داسې راځي چې جون به ستاسو نه پخپله تپوس کوي چې آیا ته خپل ژوند بدلول غواړي او که صرف سوچونه کې. ځکه که چېرته موږ وګورو نو زموږ په زندګۍ کې هیڅ چینجز یعنی هیڅ بدلون نه راځي. دغه رنګ هماغه ټینشن، هماغه پریشانی، هماغه ډپریشن، مطلب هیڅ چینجز او هیڅ بدلون زموږ په زندګۍ کې نه راځي. نو د دې اخیر وجه څه کېدلی شي؟ اخیر زموږ زندگی ولې نه بدلیږي؟ اخیر زموږ قسمت ولې نه بدلیږي؟ نو د دې سمپل جواب دا دی چې موږ صرف د خپل زندګۍ د بدلولو باره کې سوچ کوو، خو موږ پریکټیکلی یعنی عملی کار نه کوو. خو بیا داسې کسان هم شته چې هغوی د خپل زندګۍ د بدلولو دپاره قدم اخلي او خپل زندگی بدلی. نو که چېرته تاسو هم د دغه کسانو په رنګ خپل زندگی بدلول غواړئ او یو کامیاب ژوند تیرول غواړئ، نو بیا دغه ویډیو مکمل وګورئ، ځکه چې دا به ستاسو د زندګۍ د بدلولو یو قدم وي. زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې دغه ویډیو خو به یو شارټ ویډیو وي، یو وړه ویډیو به وي، خو که چېرته تاسو دا ویډیو پوره ولیدله نو ستاسو زندگی به مکمل بدل شي. اوس راځو موږ د خپل ټاپک طرف ته. که چېرته تاسو وګورئ نو زموږ د زندګۍ روټین او زموږ د زندګۍ سیستم څه دی. لکه زه به تاسو ته د خپل معاشرې یعنی د خپل سوسایټي یو سمپل مثال درکم. لکه مثال یو کس دی هغه سکول ویو، د سکول نه چې فارغه شو هغه بیا کالج کې اډمیشن وکړو، د کالج نه چې فارغه شو بیا یونیورسټۍ ته لاړو، د هغې نه بعد ته ډیګري میلاو شو، دا اوس لګیا دی محنت کوي، سټرګل کوي. نو د دې دومره محنت نه بعد بیا دا څه کوي؟ د د جاب چې کله ولګي، لکه مثال په 9 بجې د ډیوټي ده، اوس که باران وي، که طوفان وي، که دا بیمار وي، که ټریفک وي، که هر کنډیشن وي، که هر حالت وي، دا به خپلې ډیوټۍ ته ځان رسوي. په 9 بجې به ځي او د شپې په 9 بجې به دا راځي، مطلب 12-14 غنټې د ډیوټي ده. یا دغه رنګ هر یو جواب، لکه مطلب یو عام کس دی هغه په یو فیکټرۍ کې کار کوي، په ځان به سخته تیری، ځان ته به تکلیف ورکوي، خو دا به دغه ډیوټي چې دا به سر ته رسوي. د دې دومره محنت نه بعد هم د خپل مړي ژوندي پریښي دي، خپل رشته دارو سره د مطلب هغه رنګې میلاوېدل نه وي، د خپل د زندګۍ ټول سکون چې دی د دې جاب دپاره قربان کړی دی. اوس چې کله میاشت پوره شي او د سیلري ټایم راشي نو د سیلري د اخیستلو نه مخکې ختمه شوي وي، ځکه چې دا کله وګوري نو هماغه رنګې د ژوند چې کوم ضروریات دي او ټینشنونه دي او نور چې کوم مسایل دي نو په هغې کې هیڅ چینجز او هیڅ بدلون نه وي راغلي، ځکه دغه سیلري چې دا د دې لپاره کافي نه ده. ځکه هغه کسانو ته به ډېره ښه پته لګي څوک چې جاب کوي. که چېرته موږ وګورو نو د نن نه 15 یا 10 کاله مخکې چې د هغوی کومه سیلري وه نو نن هم د هغوی سیلري مطلب زیاته شوې نه ده، هماغه سیلري ده د هغوی. او که چېرته موږ ضروریاتو ته وګورو نو د نن نه چې 10 کاله مخکې یو څیز موږ ته په 1000 باندې میلاوېدلو هغه نن په 15,000 باندې موږ ته میلاویږي. نو دغه څیزونو د انسانانو ژوند ډېر زیات راتنګ کړی دی. او که چېرته موږ خپل محنت ته وګورو نو موږ چې څومره محنت کوو او موږ چې کوم خپل سکون برباد کړی دی د هغې صله کې موږ ته هیڅ هم نه میلاویږي، الټا هماغه ټینشن او هماغه پریشاني ده. زموږ د محنت او زموږ د سټرګل ثمره چې ده هغه چاته میلاویږي موږ چې د چا دپاره کار کوو، موږ ته هیڅ فایده نشته. محنت مونږ کوو، سټرګل مونږ کوو او زمونږ د محنت ثمره چې ده هغه بل ته میلاویږي او زمونږ چې کوم امیدونه دي هغه په ځای باندې پاتې شي. خو په دې ټایم کې هم تاسو ته به د دننه نه یو اواز راځي چې بس دی مونږ نور د بل چا لپاره کار نه کوو، زه به د خپل ځان دپاره یو څه کوم. خو د دې نه بعد به داسې نه کیږي، تاسو به خپله زندګي او خپله ځواني د بل چا لپاره نه قربانوئ. د عمدانن نه به تاسو د خپل کار باره کې سوچ کوئ، خو دغه سوچ به اوس بدلیږي څنګه؟ او دا ویډیو چې کله مکمل شي نو انشاءالله ستاسو سوچ به مکمل بدل شي. ځکه تاسو ته ویم نو نن سبا داسې دور دی چې خلک په کورونو کې ناست دي، ماشومان دي، زنانه دي، هغوی په خپل کور کې ناست دي ښه په آرام سره او دومره پیسې ګټي چې هغوی خپله زندګي ښه په آرام سره تیروي. څوک ای کامرس کوي، څوک فری لانسینګ کوي، دا ټول یو ریل بزنس دی. خو ای کامرس سره ریلیټډ به زه نن تاسو ته یو داسې پلیټفارم ښیم چې یاره که چېرته تاسو په دې باندې فوکس وکړئ نو ستاسو زندګي به مکمل بدل شي. او د دې پلیټفارم نوم دی والمارټ. والمارټ نوم به تاسو اورېدلی وي، دا صرف یو پلیټفارم نه دی. که چېرته تاسو د دې باره کې ریسرچ وکړئ نو د امازون نه بعد د دنیا یو غټ پلیټفارم دی. دا صرف د امریکا یو پلیټفارم نه دی، دا د دنیا یو غټ پلیټفارم دی. خو د دې باره کې څوک ریسرچ نه کوي. زه بار بار هر یو کس ته زه دا وایم چې تاسو راشئ او دا یو ځل ټرای کړئ، تاسو ته به خپله پته ولګي، انشاءالله په دې کې تاسو ته ریزلټ میلاویږي. خو څوک زما دا خبره اورېدلو ته تیار نه دي، ځکه چېرته تاسو ته ووایم چې یاره د نن نه 10 کاله مخکې امازون چې و، امازون هم داسې یو پلیټفارم و، خلکو په دې باندې ټرسټ نه کوو، چا به څه ویل چا به څه ویل. خو هغه کسان چې هغوی هغه ټایم سره په امازون باندې خپل بزنس سټارټ کو نو نن چې دی هغوی مزې کوي او هغوی ورځ په ورځ د هغوی ګروت کیږي. او هغه کسان چې هغوی امازون ګپ ګڼلو او
هغوی په دې باندې ټرست نه کوو. نن چې دی هغوی صرف افسوس کوي. د نن نه 10 کاله مخکې چې چا په امازون باندې کار شروع کړی دی د هغوی ډېر په سکون سره خپل زندگی تیروي. خو اوس چې کوم نیو سیلر دی هغوی په امازون کې بالکل گروت نشي کولی. د دې مین وجه دا ده چې د نن نه 10 کاله مخکې په امازون کې کمپټیشن نه و. په امازون کې گروت کول ډیر ناممکن دي. خو اوس چې کوم نیو سیلر دی د هغوی لپاره په امازون کې گروت کول اوس ناممکن دي. ځکه اوس کمپټیشن هم زیات دی. د امازون چې کومه پالیسي ده هغه هم ډېره زیاته سټریک ده. اکاونټ ډي اکټیویشن مسلې پکې ډېرې زیاتې دي. په دې ټایم کې په امازون باندې د نیو سیلر گروت اوس بالکل مشکل دی. نو دغه سچویشن چې دی دا اوس وخت کې د والمارټ هم دی. اوس وخت کې والمارټ ډېر زیات فرینډلی دی. انویسټمنټ هم کم غواړي او ریزلټ هم پکې زر ملاویږي. زه تاسو ته دا په ګارنټۍ سره وایم چې په 2 میاشتو کې به دننه تاسو ته ریزلټ ملاویږي. اوس که چېرته چا سټارټ واخیستلو نو د هغه به مزې وي. خو که چا په دې باندې ټرسټ ونه کړو نو په راروان وخت کې به دغه کسان صرف افسوس کوي. دغه رنګه که چېرته موږ وګورو نو تاسو به د بیټ کوین باره کې اورېدلي وي 2011 یا 2009 کې. هغه ټایم کې تقریبا د یو بیټ کوین قیمت چې $1 و. هغه ټایم کې چا هم په بیټ کوین باندې ټرسټ نه کوو. هر چا ویل چې دا یو سکیم دی. خو بیا څه داسې کسانو چې هغوی ورکې انویسټمنټ وکړو. هغه کسان په نن سبا وخت کې هغوی کروڑپتی نه هغوی اربپتی دي. ځکه چې په دې ټایم کې د یو بیټ کوین قیمت چې دی $1,00,000 دی تقریبا لا زیات. نو دا زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې یو ځل تاسو دا ټرای کړئ او بیا هغه کسان چې هغوی سره LLC وي یا LTD وي نو هغوی د خپل وخت بیخي نه ضایع کوي. هغوی د یو ځل والمارټ ټرای کړي انشاءالله په راروان وخت کې به هغوی مزې کوي. اوس په دې ځای کې تاسو ته سوچ پکار دی چې تاسو به د خپلې زندګۍ رخ څنګه بدلوئ. آیا اوس په تاسو کې دومره همت شته دی چې تاسو سټیپ واخلئ او د خپلې زندګۍ رخ بدل کړئ، د خپلې زندګۍ ډایرکشن بدل کړئ؟ اوس ته د هغه کسانو نه کېدلی شي چې هغوی ځان سره دا وعده کړې ده چې زه به کوم او زه به خپله زندګي بدلوم. خو تاسو ته دلته زه یو بله خبره هم کوم. اصل خبره چې د هغه په پیسو کې نه ده، خبره ټوله په سوچ کې ده. که چېرته ستاسو سوچ چې هغه یونیک و، ستاسو چې دی ستاسو ریسرچ چې هغه یونیک و، نو تاسو که تاسو سره جیب کې یو پیسه هم نه وي نو تاسو د دنیا یو غټ بزنسمین جوړېدلی شئ. ما سره داسې ډېر کسان دي چې د هغوی تعلق د مدرسې سره داسې ټایم راغلی دی چې ما ته ویلی دي چې زه لپټاپ نشم بندولی، ما ته طریقه وښایه. هغوی به چې کله لپټاپ آن کو نو بیا به ورته واپس د لپټاپ د بندېدلو چل نه ورتللو. او اوس داسې ټایم راغلی دی الحمدلله چې هغوی ښه په آرام سره پروفیټ جنریټ کوي، ښه په آرام سره هغوی ارنینګ کوي. د هغې مین وجه دا ده چې هغوی خپل همت نه بایلو، د هغوی سوچ چې هغه یونیک و، هغوی سټیپ واخیستو. هغوی به صرف سوچونه نه کول بلکې هغوی عملي کار وکړو. اوس دا هر څه ستاسو لاس کې دي. که چېرته تاسو خپل ژوند بدلول غواړئ، تاسو سټیپ اخیستل غواړئ، نو د دې هم موږ سلوشن رایستی او داسې سلوشن دی انشاءالله چې د هر چا د وس کار دی. موږ چې دی ستاسو لپاره د والمارټ یو کمپلیټ کورس ډیزاین کړی دی بالکل په پښتو لینګویج کې، او دا یو ریکارډډ کورس دی. مطلب که چېرته تاسو د دنیا په هر ګوټ کې، که افغانستان کې یې، که په UK کې یې، په US کې یې، یا د دنیا چې هر یو ګوټي، تاسو چې دی دغه کورس چې دی دا تاسو ترلاسه کولی شئ. او دا بالکل موږ د 0 نه تر ایډوانس پورې کمپلیټ ډیزاین کړی دی. او بله په دې کې د مزې خبره دا ده چې بالکل په سمپل او اسانه پښتو کې موږ دا کورس ډیزاین کړی دی. دا کورس چې دی پیډ دی، خو په دې باندې موږ 50% ډسکاونټ لګولی دی. مطلب د دې دومره فیس دی چې هر یو کس د دې وس لري چې د دې کورس څومره مناسب فیس دی. او بل موږ تاسو ته دا ګارنټي هم درکوو انشاءالله چې په 2 میاشتو کې به دننه تاسو ته ریزلټ ملاویږي. کله چې تاسو موږ سره په دې کورس کې انرول شئ نو موږ به تاسو په خپل سپورټ ګروپ کې ایډ کړو. دلته به تاسو ته ډیلی ټاسک ملاویږي، یعنی ډیلی هوم ورک به تاسو ته ملاویږي. او د کورس ریلیټډ چې ستاسو څه مسله وي نو ستاسو مسله به فوراً حل کیږي.